له محترم امیر صاحب څخه یو جهان مننه چې خپله ارزښتناکه وینا یې د غونډې برخوالو ته ورواړوله. اوس د هرات پخوانی والي محترم عبدالصبور قانع صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي د سټیج مخې ته او د غونډې برخوالو ته خپله وینا ورواړوي. عبدالصبور قانع. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حاجی امیر صاحب محمد اسماعیل خان، همه بزرگان، السلام علیکم. صبح یکی از آرزوهای کل ملت افغانستان از ما و همه کسایی که در کشور در سرزمین زندگی میکنند و آرزوی صلح و زندگی در فضای صلح آمیز است. امیدوار هستم که در کشور ما جنگ ختم شد. جنگ راه حل نظامی ندارد در کشور. امیدوار هستم مذاکراتی که اکنون در قطر به جریان است این به نتیجه مثبت که به خیر و فلاح کل کشور باشد، یک نتیجه مثبت برسد تا کشور ما صاحب صلح دائمی شد. ما امروز در منزل حاجی صاحب امیر صاحب اسماعیل خان کردیم. با ما برخورده که صورت گرفته، برخورد صمیمی و مادرانه هست، شکایتی نداریم. امیدوار هستیم که در کشور ما صلح سراسری تامین شود و من الله توفیق.